ان شاء الله ولزی چې دا به زور ظلم کیږي دا پاینی توګه نه کیږي دا چې کوم روان دي دا ظلم دی او موږ چې سکو دا په زور ان شاء الله د شباز شریف ته طرف نه افطاری دعوت نو تاسو به ځئ کنه لعنت به ویم دا غسر پناستي باندې علي امین ګنداپور د پاره سویل غواړي او ما د علي امین ګنداپور سیب لا هغه ته ووم ویلکم نو کول پکار موجوده وزیر داخله ته زمو خوره د پښتنو خوره ده باغی کې به هر سړی له موږ قدر او عزت ورکو واینی قانوني جنگ به وسره او بیا عمران خان ډیسیژن علی چې کله عمران خان وای بیا به دمست وي جی ګران عزتمند فضل خان صاحب سره محمد اقبال خان صاحب موږ سره دلته کې موجود دي زما د خیبر پختونخوا ام ان ای سرجی تاسو یو ویډیو ډیره زیاته وایرل شوی و جمعات کې نو ماشاءالله هغه ویډیو خلکو کتلې و عوام کتلې و نو تاسو بهادرۍ ته سلام کړو نو دا راته وایي چې هغه واقعیا را سره معمولی شیر کوي چې کوم خلکو ته نه ده پته چې هغه هم ته هغه ته پته ولګي چې زما د خیبر پختونخوا او بهادران چې کم ځای ضرورت دي د ولاړ ته ودرې بسم الله الرحمن الرحیم ټول نړم به خو زموږ د وکاله چې کوم ټینور دی یا وخت دا د ډېر تکلیفونو سره تیر شو زموږ په کورونو چاپی وغورځي دي زموږ بچي اوچت کړ زموږ خلاف اف آی آر شو او دا نه چې موږ کوم څه جرم کړی دا صرف د حقیقي آزادۍ او د آزاد عدلیه لپاره په عمل کې د عینو د قانون حکمرانۍ لپاره موږ په الیکشن په دوران کې چې کله بیا موږ لږه موقع ملو شو او دا پریشر لکم شو نو موږ کمپین لچو وته نړمبي هغه کې موږ جمعات کې موږ کو د جمعې او پاغي کې باقاعده د عمران خان خلاف کمپین شروع خبري شروع نو یو ځل ما وته چې دا د الله کور دی دلته موږ تلاوت او د الله چې کوم وحدانیت ته بیانول دي دا تاسو سیاسي تقریرونه او د عمران خان ویژن له نقصان چې ورکوي دا مکوي خو هغه پوی نه شو هغه نه پزر او چت شوم خلق ما سره ودرېدل هغه مولا چې کوم هغه موږ ایثار کړو نو دا شانتي په هر ځای کې موږ د ظلم خلاف आवाज اوچت کړی دي او وسم پیسم لیکي دنه موږ هغه خلک دې ته نه پریدو چې څوک وایي چې دا موږ د عینو د قانون درونه لاندې کوو دا رول ریګولیشن دي رول ریګولیشن په پاکستان کې ختم دی عین ختم دی سیول مارشل ده او په دې کې چې کوم ظلم او جبر شو او دا نن چې کوم کیس روان دي د عمران خان دا تاسو ګور عمران کوم جرم کړی دی دې سره ظلم شروع دی نه دلته څوک عین مني د خپل مفادو د لپاره عینم ختم دی د خپل مفادو د لپاره عدلیه ختم ده بچی د چا په ټوپک کې زور وی هغه سره دار سدي هغه عینم ماتي په دې سپریم کورټ باندې خلکو وروختل دا د زموږ د اسمبلی چې کوم د بیتوکيري وشو د عین وایلیشن وشو د چیف جسټس د 14 مې د حکم چې کوم د عدالي وشو لکه په دې ملک خو سم هغه ونشو بیا غینه پس د الیکشن نه پچ کوم 45 فارم پس 47 جاری شو د ظلم او جبر شو د کم فارم ګټه د جی الحمدلله زه د عمران خان سپایم زه د عوامو نماینده یم 45 والا هغه کسان چې په کومه ضلع کې په 4000 ګټه کېده په هغه ضلع کې ما 87000 ووټ اخیستي دي ماشاءالله سرګری عمران خان علي امین ګنداپور سیب لا هغه ته ووم ویلکم نو کول پکار موجوده وزیر داخله ته زمو خوره د پښتنو خوره ده باغی کې به هر سړی له موږ قدر او عزت ورکو واینی قانوني جنگ به وسره حسد کې سره دیږي داغه د ذاتی خبره د جی د پارټي شو چې کومه په پارلماني اجلاس کې ډیسکس کیږي او بیا عمران خان ډیسیژن علی چې کله عمران خان وای بیا به دمست وي یو جهان مننه سر مننه خوشاله اوسئ سر